تاسو به رینبو قوس او قزح کله چې هغه باران وشي او د هغې نه پس په اسمان باندې هغه یو ښکلی لیر جوړ شي، نو هغه زما ذاتي ډول زما ډېر زیات خوښ دی او امید دی چې په تاسو کې به هم د ډېرو ملګرو خوښ وي. زه ورته یو نظم وایم خو لږه توجه به راکوئ، انشاءالله تاسو به خوښ شي او امید دی چې تاسو به انجوای هم کوئ. بابا صاحب د بوډۍ ټال، بلکل د بوډۍ ټال نن دور محبت د بوډۍ ټال وي، په لاس نه درځي خو سیس ښه د کمال وي، مینه سوي ځان سیزل وي زندګي تباه کول وي، مینه سوي ځان سیزل وي زندګي تباه کول وي، مینه ژوند وي مینه ساه وي بې له مینې څه دنیا وي، جانان سوي خو یو بوت وي او د خلکو نه راجوړ وي، بیا پرې ولې څوک مین شي چې انجام یې تنهایي وي، زړه چاودلی سړی ګرځي ډاکټر صاحب غلی غلی سړی ګرځي، زندګي بې مزې شي سروهلی سړی ګرځي. دا خبرې اوس په څه شي بس یو دوه تنه ړانده شي محبت ته غاړه کېږدي د میینو نوم پورې شي، یو پیغور د زمانې وي او یو تور د زمانې وي، یو امیل شي بل بنګړی شي روغ سړی وي لیونی شي، مینه سوي خو سرور د ټول وجود لمبې لمبې کړي، یار په شان د مداري وي ټول جهان یې نندارې کړي، داسې شرط به درته کېږدي مجبورن به ورته ګورې، زړه چاودنې به دې پرېږدي، داسې غلی به دې پرېږدي، د خپل ځان سره به جنګ کړي، د جهان سره به جنګ کړي، اول وینو خو کړي هم د جانان سره به جنګ کړي، محبت به په تسبو کې، محبت به په قصو کې، محبت به په تسبو کې، محبت به په قصو کې، په خفګان او خوشحالو کې هم په تورو تورو شپو کې، په دې ذکر دیانت کړي محبت کې عبادت کړي. توجه غواړم ډاکټر صاحب زندګي څه د عاشق وي نیمه شپه وي خوب یې ورک وي، لاس د زنې لاندې کېږدي په ګرېوان یې اوښکې څاڅي، د تهجد لمونځ ادا کړي او جانان ته دعا وکړي، نو زه حیران یم شاهینه مننه، د تهجد لمونځ ادا کړي او جانان ته دعا وکړي، نو زه حیران یم شاهینه د کمان ډک عبادت شو، حقیقي مینه هم وشي د یو چا یادونه ښه وي، انسان رب ته ورنږدې کړي د مجاز عشق حقیقت شو. مننه.